السلام علیکم ملګرو. زلمی خلیلزاد په ژوند باندې لنډه نظر اچوم. که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سیټ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. زه د پسرلي په لومړۍ ورځ نوروز د افغانستان په شمال ښار مزار شریف کې زنګېدلی یم. دود له مخکې زما څو ورځې وروسته کورنۍ غړي مې د نوم د ایښودلو په پلمه سره راټول شول. په پایله کې زموږ د کورنۍ مشرې انا پرېکړه وکړه چې زما نوم زلمی کېږدي. دغه نوم د هېواد په پښتنو مېشتو سیمو کې ډېر اورېدل کېږي او معنا یې هم ځوان ده. زما پلار نوم خلیل الله ده، خو مور مې اټکل له مخې د واده پر مهال 9 نه تر 12 کلو ترمنځ، خو پلار مې د واده پر مهال بیا 2 کلن و. که څه هم زما پلار محلي کچه څه نه څه لوړې زده کړې کړې وې، هغه لوړې زده کړې بشپړې کړې او هغه مهال یې مالي وزارت کې دنده پیدا کړه. زه یې د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته واستولم. کله چې هلته امریکا ته لاړم نو پوهنتون کې وم. پوهنتون کې مې لوړې زده کړې وکړې. لوړې زده کړې مې چې بشپړې شوې، زه د افغانستان له طرفه امریکا کې د امبیسر په نامه یا د سفیر په توګه دنده ترلاسه کړه. زه د افغانستان له طرفه امریکا کې سفیر وم، خو څو کاله وروسته مې سفیریت نه استعفا ورکړه او د سولې شورا رئیس په توګه